د ننګرهار پر محبس برید لا هم نښته روانه ده. د افغانستان ختیځ ته د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې له محبس لا هم نږدې 12 ګړۍ وروسته د ډز غږونه اورېدل کېږي. یو شمېر وسلوالو کسانو یکشنبه ماښام په جلال آباد ښار کې پر ولایتي محبس برید وکړ. ننګرهار کې د BBC خبریال ذبیح الله رحیمزی وایي د دوشنبې په سهار هم بریدګر له محبس او شاوخوا مقاومت کوي. د ننګرهار امنیت قماندان ایمل نیازی BBC ته وویل د محبس نږدې یوه 5 پوړیزو ودانۍ ته ختلې وسلوال یې له منځه وړي او په وروستي پوړ کې عملیات روان دي. هغه وویل وضعیت اوس کنټرولیدونکی دی او د محبس دروازې او برجونه د دوی په لاس کې دي. د چارواکو په خبره تر اوسه له دغه برید 42 ژوبل او 15 جسدونه ننګرهار عامې روغتیا روغتون ته وړل شوي دي، خو د مرګ ژوبله هغو کسانو ته اوښتي چې لرې په مرمیو لګېدلي یا په شیشو ټپي شوي او د جیل دننه مرګ ژوبله کره معلومات نشته.